څوک چې د قربانۍ اراده لري هغه به د غټ اختر د میاشتې د ړومبنو 10 ورځو چې ذوالحجه ورته وایي دې کې خپل اضافي ویښتان او نوکونه نه اخلي. په صحیح حدیث کې د دې تذکره شوې ده. نو لہذا د دې میاشتې د راختلو نه مخکې پکار ده چې ما ورته خپل اضافي ویښتان برابر کو، خپل نوکونه هغه برابر کو، او دا یو مستقل سنت دی. بعض علما ورته د وجوب او د فرض حکم کړی دی، لیکن احناف علما فرمایي چې دا یو استحبابي عمل دی. د ټول نه غټه خبره دا ده چې دا زما د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم عمل دی او زما د نبی پاک طریقه ده. او امام احمد بن حنبل بارک راضي وې د نبی پاک طریقې هغه د نوح علیه السلام کشته ده. څوک چې ورختل هغوی ته نجات میلاو شو، چا چې د نبی پاک طریقې ونیولې هغوی ته کامیابي میلاو شوه.